د بدخشان ولایت په واخان ولسوالۍ باندې د پاکستان دروغجنه دعوه. شنونکي وایي د پاکستان استخبارات غواړي په فرضي کرښه له ماتې وروسته خپل ناکامي پټه کړي او د خلکو ترمنځ د واخان موضوع ګرمه وساتي. شنونکي زیاتوي پاکستان هیڅ کله نشي کولی چې د افغانستان واخان تر خپلې ولکې لاندې راولي. دوی زیاتوي دا ډول خبرونه یوازې د خلکو په اذهانو کې تشویش اچول دي. د واخان په هکله د دوستانو تشویش او د افغانستان کې یو نوی د یو تصور چې اچول شوی دی چې واخان د افغانستان نه پاکستانیانو ونیوه، جدا یې کړه، قواوې هلته ویوړلې، یا دا سیمه د افغانستان اخیستل کیږي، یا تازه خبرونه دا وایي چې پاکستان خپل قوا خواته روانه کړې ده. دا هغه تشویشونه دي چې پاکستان استخبارات قصدن د خلکو په اذهانو کې اچي، هم د خپل د مملکت د خلکو او هم د افغانستان فکرونه دې خواته راتاویي چې د هغه جنګ چې دوی پکې ماته خوړلې ده د افغانستان او د پاکستان په مرزي سیمه کې، یعنی په ډیورن کرښې د پاسه په د وزیرستان شمالي، وزیرستان جنوبي، باجوړ، ټانک، همدا مناطقو کې چې دوی کومې ماتې خوړلې دي، پوستې د لاسه ورکړي، کسان یې وژل شوي او دوی هلته یو شدید مشکلاتو کې دي. د دغې مشکلاتو نه د فشار کمولو لپاره دوی نوې یو ډرامه جوړه کړله او دغه ډرامه په دې شکل کې وړاندې کړله چې ګویا پاکستان زی واخان نیسي او افغانستان د دفاع توانایي نه لري. د یو شمېر نور شنونکو په باور د واخان لاندې کول د پاکستان لپاره یوازې یو خیال دی او دا هیواد هیڅ کله نشي کولی د افغانستان یو موټی خاورې ونیسي. افغانستان یک کشور غیر قابل تجزیه است. خواب و خیال واخان برای دیدنش برای پاکستان ای به مفهوم و معنی گمراه کردن افکار حمله هوایی و تأثیرات حمله هوایی پاکستان به حریم مقدس افغانستان است. پاکستان بی‌تر است در مورد تجزیه خود فکر کند. بلخوا د بدخشان امنیه قمندانۍ په واخان ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د شتوالي ادعاوې بې بنسټه بولي. د بدخشان امنیه قمندانۍ وایي په واخان کې تر دې دمه د پاکستانی پوځیانو د شتوالي په اړه هیڅ راپور نه دی ترلاسه شوی. 2 روز اخیر شایعات مبنی بر حضور نیروهای پاکستانی در ولسوالی واخان ولایت بدخشان در رسانه‌های تصویری و صوتی و نوشتاری نشر و پخش میشه که کاملا دروغ است، کاملا کذب است و نیروهای امنیتی ما هم از پلیس، نیروهای دفاعی یعنی اردو و نیروهای بخش استخباراتی ما در محل یعنی در ولسوالی واخان و در مرزهای مربوطه اینا استقرار هستند، در موقعیت‌های خودشان جابجا هستند و به هر گونه تحرکی از هر آدرسی که باشه به صورت بسیار قاطع پاسخ خواهند داد. دغه راز د کورنۍ چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی د چین له سفیر سره په یوه ناست کې د واخان د دهلیز ستراتیژیک اهمیت، د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د مسافر وړونکو الوتنو په تړاو خبرې کړې دي. تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې داسې ګنګوسې خپرېدې چې ګواکې د افغانستان واخان سیمې ته پاکستاني ځواکونه داخل شوي او یا یې نیسي او پاکستان غواړي چې د واخان سیمه د دغه هیواد برخه وګرځوي. خو احسان الله کامګار بیا ویلي چې د بدخشان امنیه قمندانۍ امنیتي ځواکونه په پوله کې د هر ډول بهرني ځواک پر وړاندې بشپړ چمتووالی لري. له بل پلوه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس عبدالکریم خرم وایي واخان ته لاسرسی او ترلاسه کول د پاکستان پخوانۍ هیله ده، خو په دې کې به هیڅکله بریالی نشي.